لکه اوښکه په بڼو کې د مشته یم لکه اوښکه په بڼو کې د مشته یم چې ځم ور نه کړې بڼو ته ګینې لویږم. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو. ستاسو ورور او ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم. په دې هیله یم چې روغ جوړ به یې. مینوالو نن را سره په دغه عیني خپرونه کې فراق افریدی صاحب ناستی کوي. راځئ چې هغوی ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. ډېر محترم او ډېر ګران فراق افریدی صاحب تاسو ته په عیني پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. او دې سره سره داسې مینوال به داسې ډېر ملګري به هم پېژني خو بیا هم زموږ د عیني داسې مینوال شته چې هغوی ستاسو نه نه وي خبر. نو د داسې مینوالو دپاره خپله لنډه شان پېژنګلو هم وکړه. وعلیکم السلام صالح نادان رور، ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته په دې پروګرام کې موقع راکړه او ستاسو مینوالو ته ستاسو کتونکو ته هم ډیر سلامونه احترامات وایم. بس فراق افریدی ما په ادبي نړۍ کې په دې نامه باندې پیژندل کېږم. باړه خبر ایجنسي سره تعلق ساتم. هلته زما پیدایش شوی دی او هلته اوس هم مشته یم اوسیږو. بس ژوند دی همداسې روان دی. نو ډېره ښه ده فراق صاحب، ادبي پوښتنې به هم درنه کومه خو د دې ټولو نه مخکې زموږ دغه مینوالو ته خپل یو خوندور کلام شریک کړې. مننه. د غزل مطلع عرض کومه چې دا څه وشول په خیال زما ګلفامه مخکې نه ځي. دا څه وشول په خیال زما ګلفامه مخکې نه ځي په یو حساب مې پام د ستا د پامه مخکې نه ځي. مننه. دا څه وشول په خیال زما ګلفامه مخکې نه ځي په یو حساب مې پام د ستا د پامه مخکې نه ځي. چې ما څوک رسولی خپل منزل له اوس هغه چې ما څوک رسولی خپل منزل له اوس هغه زما سره په لار باندې دوه ګامه مخکې نه ځي. مننه. مرام پسې مرام خلک ټاکي او مخکې درومي. مرام پسې مرام خلک ټاکي او مخکې درومي پښتون بدبخته ولې له مرامه مخکې نه ځي. مننه. مرام پسې مرام خلک ټاکي او مخکې درومي پښتون بدبخته ولې د مرامه مخکې نه ځي. دستور به د خانانو د بیګار خاورې سر وخوري. دستور به د خانانو د بیګار خاورې سر وخوري پخپله چې غریب د دې نظامه مخکې نه ځي. مننه. مقطع ده چې د جنگ زموږ د ټولو که شریک وي نو فراقه د جنگ زموږ د ټولو که شریک وي نو فراقه د جنگ لړۍ بیا ولې له بګرامه مخکې نه ځي په یو حساب مې پام د ستا د پامه مخکې نه ځي. دا څه وشول په خیال زما ګلفامه مخکې نه ځي. ډېر ښه ډېر خوندور کلام مو را سره شریک کړه. فراق صاحب پوښتنو له به راشو چې دا راته ووایئ چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی؟ شاعري خو تقریبا د تیرو 12 لسیزو رسې کومه. مطلب د 2000 نه را په دې خوا لګیا یم 13 کاله خو کېږي چې په شاعرۍ کې لګیا یم شاعري کومه. سمه ده. فراق صاحب دا هم راته ووایئ چې کوم کتاب مو چاپ دی او که نه او که نوي چاپ مخکې ورته اراده لرئ؟ بالکل کتاب مې د چاپ په انتظار دی او انشاءالله کمپوزینګ هم شوی دی او هر څه انشاءالله تیار دي او کېدای شي اورېدونکي چې ستاسو کوم اورېدونکي دي یا زما کوم اورېدونکي او مینوال دي هغوی ته دا زیری ورکوم چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به چاپ شي. او د کتاب نامه مې هم زمب ده. زمب تاسو چې کوم د شروعاتو کې کوم شعر ویلو هغه زما د کتاب د ټایټل شعر دی زمب. نو انشاءالله ډېر زر به چاپ شي. ډېره ښه ده فراق صاحب، ستاسو دغه کتاب ته به موږ سترګې په لار یو. الله دې وکړي چې دغه کتاب دې راشي او زموږ تر لاسو دې راورسیږي. او فراق صاحب دا راته ووایه چې تاسو د شاعرۍ سره آیا نثر هم لیکئ او که نه؟ کوشش هم ډېر کوم چې ولیکم او ښه نثر ولیکلی شم. په دې هڅه کې یم او لیکل کوم انشاءالله. او کړي مې هم دي مختلفو کتابونو ته مې سریزې لیکلي دي د ملګرو په کتابونو باندې. افسانې مې هم څو لیکلي دي او لګیا یم او زما خپله په ذاتي توګه باندې نثر ډېر زیات خوښېږي خو په دې کوشش کې یم چې ښه نثر ولیکلی شم او لږ ډېر مې کړی هم دی. سمه ده. فراق صاحب پوښتنې هم ډېرې ښکلې جوابي کړي. که زموږ دغه مینوالو ته مو نور شعرونه ډالۍ کړل نو هغوی به هم ترې خوند واخلي او زه به هم ترې خوند واخلم. مننه. یو بل لنډ غوندې غزل به ورته ووایم چې ستا غمونه د ټول ماله را پشاوي.
ستا غمونه دې ټول ماله را پشاوي خو چې ستا جولې خالي ترېنه صفاوي. ډېر ښه دی. ستا غمونه دې ټول ماله را پشاوي خو چې ستا جولې خالي ترېنه صفاوي. او د لفظونو د بڼلو چل مې نه زده. د لفظونو د بڼلو د لفظونو د بڼلو چل مې نه زده خو ډېر زیات را باندې ګران یې چې رښتیا وي. واه 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 ډېر ښه دی. مننه. د لفظونو د بڼلو چل مې نه زده خو ډېر زیات را باندې ګران یې چې رښتیا وي. او په تیاره کې ځان محفوظ ګڼم چې ولې په تیاره کې ځان محفوظ ګڼم چې ولې اوس د ځان نه هم یریږم چې رڼا وي. واه دغه شعر بیا ووایه. مننه. په تیاره کې ځان محفوظ ګڼم چې ولې اوس د ځان نه هم یریږم چې رڼا وي. او ستا په نوم به زه تر هغه پورې پایم ستا په نوم به زه تر هغه پورې پایم چې تر کومې په وجود کې زما سا وي. ډېر ښه دی. ډېر مننه. مرګ او جوبلې به تر هغې وي تر څو چې مرګ او جوبلې به تر هغې وي تر څو چې د نفرت لړۍ خواره په دې دنیا وي. ډېر ښه دی. او مقطع ده چې فراق هم ډېر خبرلوست دی خو چې ولې فراق هم ډېر خبرلوست دی خو چې ولې ستا په وړاندې ترېنه وارو پار خطا وي. واه 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 ډېر ښه دی. مننه. داسې نور کوم شعرونه او یو 3 شعرونه نور دي چې د لمر سترګه راکوزه څو نیزې وه سم مخشر و. د لمر سترګه راکوزه څو نیزې وه سم مخشر و د خپل وجود د سوري تاو ته هم ودرېدی نه شوم. واه دغه شعر بیا ووایه. مننه. د لمر سترګه راکوزه څو نیزې وه سم مخشر و د خپل وجود د تاو سوري ته هم ودرېدی نه شوم. اوس ښه ده په سینه باندې د مار غوندې ودرېږم. اوس ښه ده په سینه باندې د مار غوندې ودرېږم. یو وخت و چې په خو باندې به سم ودرېدی نه شوم. واه ډېر ښه دی. مننه. او زما د تن په تاو باندې اوس شګې ولې کېږي زما د تن په تاو باندې اوس شګې ولې کېږي. یو وخت و چې سختوله به یو دم ودرېدی نه شوم. واه 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 ډېر ښه. ډېر زبردست. فراق افریدي صاحب ستاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې د خپل قیمتي وخت نه وخت راویستلو او موږ سره په دغه مرکه کې ناستې وکړه. ستاسو هم ډېره مننه او ستاسو د هم کور ودان وي چې تاسو دومره وخت وباسلو او موږ ته په دې پروګرام کې آینې پروګرام کې تاسو موږ ته موقع راکړه. ډېر خوشحاله یم او کور دې ودان. الله تعالی دې تاسو داسې تاند او چمتو لري چې د پښتو ژبې دپاره ډېر خدمت وکړی شي. ستاسو هم بیا یو ځل جهان مننه او ستاسو د کتونکو هم مننه. ډېره مننه. والسلام. فراق صاحب ستاسو هم مننه کوم. مینوال دغه ورځ سره په ننني خپرونه کې ډېر محترم او ډېر ښاغلی فراق افریدی صاحب چې تاسو ترېنه ډېر خوندور شعرونه واورېدل. تر را روانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرمین سنان مومن له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.